السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند یاستئ. زموږ موضوع د نن د بیمونو رینفورسمنټ، د بیمونو سیخبندي. په بیمونو کې سیخان د ډیرو مقاصدو لپاره استعمالیږي، لکه د ډکټیلیټي په خاطر باندې، د ډفلکشن په خاطر باندې، د ټنشن په خاطر باندې، د کمپریشن په خاطر باندې، د شیر په خاطر، د ټورژن په خاطر باندې. لومړی باټم رینفورسمنټ، لاندینی سیخبندي ترسره کیږي، لاندې سیخان اچول کیږي. نوي درجې هوک په اتکاو کې ورکړل شوی دی. که چیرته ټنشن زیات وي نو موږ په منځنۍ برخه کې باټم اډیشنل رینفورسمنټ اضافي سیخان استعمالو. دا ځکه چې په منځنۍ برخه کې د بیم ټنشن اعظمي وي په لاندیني اړخ کې. بیا ټاپ رینفورسمنټ استعمالیږي. ټاپ رینفورسمنټ د کمپریشن په خاطر باندې استعمالیږي او لاندیني سیخان د ټنشن په خاطر باندې. تاسو وینئ چې په څنګونو کې دلته اضافي سیخان استعمال شو، ایکسټرا بارز. دا ځکه چې په پورتنۍ برخه کې په منځ کې ټنشن کم وي، څنګونو ته اعظمي وي، نو د اتکا نه په L4 فاصله کې اضافي سیخان استعمال شو. بیا سایډ رینفورسمنټ استعمالیږي. سایډ رینفورسمنټ اکثره وخت هغه وخت استعمالیږي کله چې د بیم ډپ زیات وي، یعنی د بیم ډپ چې کله د 900 ملي مترو نه یا د 90 سانتي مترو نه زیاتېږي، نو بیا سایډ رینفورسمنټ په څنګونو کې سیخان استعمالیږي. په څنګونو کې سیخان د ډکټیلیټي په خاطر باندې استعمالیږي. بیا د هغې نه وروسته کله چې سیخبندي ترسره شي په اوږدو باندې، بیا سټیرپس استعمالیږي، په دې خاطر چې د سیخان راټینګ کا او همدارنګه د شیر فورس په خاطر باندې استعمالیږي. شیر فورس د قوو مخنیوی کوي، د شیر په خاطر باندې بیا سټیرپس باندې استعمالوو. تاسو وینئ چې په څنګونو کې اتکاو سره د سټیرپس ترمنځ فاصله به کمه وي او په منځ کې به د سټیرپس ترمنځ فاصله اعظمي وي، ماکسیموم به وي، په دې خاطر چې اتکاو سره شیر اعظمي وي او په منځ کې شیر کم وي. بیا تاسو د سټیرپسو اقسام ګورئ، یو لیګا، دوه لیګا، درې لیګا په دغه شکل سره استعمالیږي. همدارنګه اوپن لوپ او کلوز لوپ په خلاص ډول، په بند ډول. همدارنګه د هوک د لیګا نه په 180 درجې هوک، 115 درجې هوک او 90 درجې هوک په دغه قسمو باندې هوک کیږي. دغه د بیم سیخبندي وه د سنګل سپین لپاره، او دا د کانټرور لپاره، یعنی او همدارنګه د هغه بیمونو لپاره چې وایدو د یوې څخه زیاته نو سیخبندي هماغه شان سیخبندي ترسره کیږي په لاندینۍ برخه کې، او په پورتنۍ برخه کې هم هماغه شان سیخبندي ترسره کیږي، خو په دې کې د اتکاونه په L4 په فاصله باندې اضافي سیخان استعمالیږي، او هلته هم د L4 په فاصله کې اضافي سیخان استعمالیږي.